ټول مخلوق مونږ وې چې نوح علیه السلام تینا د مدد سوال کوي یونس علیه السلام تینا چې الله ما سره اسباب نشته ما د مشکلاتو نه وباسي ابراهیم علیه السلام تینا سوال کوي موسی علیہ السلام تینا سوال کوي چې الله یو وړای ته محتاج یم او بل چانه نه غواړم انی لما انزلت الی من خیر فقیر هغه نارینه سکه چې د نانو کې وګوره حضرت آسیه بنت مزاحم رضی الله تعالی عنها د فرعون خزه هغه سوال کوي چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله اے رب استانه کور غواړم کور مې نشته پردي کور کې پاتې کېږم ظلمونه را باندې کېږي مې خونه را باندې ټکوالي دي د فرعون په کور کې چې پاتې کېږي مونږ وایو په مونږه سخته ده مونږ وایو ډېر غمونه را باندې رااله یہ سړی په موږ څه غم دی ته د آسیه نه تاسو کې چې باغې څوره غمونه راغلي ولیکن هغه وخت کې باباګان به وو هیڅ بابا له نه دتلې هیڅ یو زیارت له مزار شریف له نه دتلې بلکې سوال کوي چې رب ابن لي عندك بیتا اے رب ما له کور جوړ کې کور مې نشته او کور را لداسې دی چې جوړ کړي چې تا سره مې ګاونډي یم ځکه کور وایي چې اخلي نو د ګاونډ تپوس به یې مخکې کوي او یا الله ما د اخلاق نو زاد المسیر کې لیکي چې رأت بیته قبل موته چې بر یو کاته نو کور جوړو وړي الله تاسو د الله نه ځکه واړه چې دغه پیسې لګي نه کنه او کون به یکون سره کیږي نو کور جوړو د الله کارونه ټول آسان دي د نبی علیہ السلام دی وفات شي ابراهیم د 300 میاشتو د رضاعت موده لانو پر شپږ میاشتې پکې پاتې وي څنګه رضاعت 2 کالې کنه حولین کاملین نو نبی علیہ السلام وی چې ان له مرضعا فی الجنه د بل مرشد کنه جنت کې هغه ولا د شپږ میاشتې رضاعت ورکي ارسل تدي دا په زمونږه کامې ځکه عوف ابن مالک رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام په یو صحابي باندې جنازه کوله نو موږ خو صرف دغه دعا ذکر یې چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا او پکې بل دعا وي چې اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله اللهم المستعد رحمته ووسع مدخله یا الله قبر ولا کلاو کې چې کوم بل روان دي وغسله بالماء والثلج والبرد الله چې د اور نه بچي نو بو واورا غلې دیات ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس او یا الله داسې پاک کې د ګناونه لکه سپینه جامه چې د خیرنه پاک شي نو ناشنا خبره ورپسې وروسته وکړه چې وابدله دارا خیرا من داره یا الله الت ولد دین حقور ورکي واهلا خيرا من اهله الت ولا اهل دين اهل ورکي وزوجا خيرا من زوجه الت ولا بيبي ذي زين حبيبي ورکي توبه چرته د جنت بي بیان نو مطلب دا دی چې ایمان ته ضرورت ته توحید ته ضرورت ته التار سو ډیر دی هغه ځکه وي مونږ پسې غم مکوای زمونږ څه کمه خو نشته دی مونږ د لاندې د کور نه حقور مونته مونږ د کیامانه د شیرین کالونه نه حقور مونته هم داغه خلق خپلوان نه خپلوان مونته هم داغه نه خ بیبیو مونته قران او تدا څه وینو
فار خبره کې اختلاف چې دا بي خدا کا بي خدا وایي څه بیا پته نو صحابي وي عوف ابن مالک چې تمنه ته يرماوي کله د په ځای زمړوي نو خبره چې د پیغمبر دا دعا ما سره رسیدلې ولم يكن له كفوا احد رضیو کو په ټول خلق باندې چنن په دنیا کې قائل دي نو څوک مخلوق غیب دان غني څوک کارساز غني څوک کوئی پلانې صاحب تصرف دے د فتاوی پاون کې بیا وګوره څوک کوئی پلانې کارساز دے کارونه خلکو جوړي بچي ور کوي مالونه ور کوي غمونه تل لري کوي څومره ازمون دا ثوابونه چې بر روان شو کنه نو په دې لارې باندې وا زیارتونه نه خلاصې ده دا د شګای بابا او نور پسې یعقوبی بابا د سترګو دي موار نور پسې پبو بابا او د ګزن دي موار ور پسې بیا دې پلا تور ډېرې او زمن دانی دي موار نو میا ګلی بابا بیا ور پسې نو خار اخته کدار کل سبجس او درس ټیکدار یا خدای توبه او په دې ټولو عقیده ساتلې وا چې کیږي کنه کولی شي کنه هغه کتاب وته وي چې ګوره یو خدای رسول کولی شي نو به وي څه باندې پیری دا ګوره مسلمان سمانه پیژنې روح المانی د خپل خبره کوي چې زلا طالب او یو سړی سوال کو نو بس دقه به وی چې یا شیخ عبد القادر جیلانی دا نوم به امام ته وی چې دا سوای چې یا الله نه په غضبه غوسه شو ماته بد کار کوم مدرسه کې سبق وای دا ودا تاسو نه کوي او بیا وی ما سمعت خطيبا على منبر في مسجد الشيخ واذا الشيخ عبد القادر جیلانی په جمعات کې مې داغه په منبر باندې دیو خطیب نو اوریدو د جمعې پر ورځ دا سی وی چې یا باز کوم خدا وایي چې لوی ځوان او غي خپل جبکه یا باز انت اعلم مني على نفسي تو په ما باندې د خپل ځان نه خبرې د خپل ځان نه دومره نیم خبر لکه څه چې څومره خبرې دا ولي ځکه عقیده ټوله دا جوړه شوې وای چې الله نوم نو دا الله قدرت او دا الله لوی او دا الله عظمت او دا الله تدعوت نو خو غیر الله تاواز نو ځکه دا عقیده و چې دی کولی شي دا وسله چې دا اوازونه کیږي وته ګوره دا ظالمان چې نوم اخلي د مدینې نوم اخلي الکه مدینه کې حج نه کیږي تا خپل کتابونه یو سړی توحید نه خبر فقها وایي چې یو سړی حج کوي او فرض کا ضرورت و وخت نو امدینی تنا نور نو حج کې څه نقصان نه راځي ځکه د حج هغه مناسک ټول په مکه معظمه کې کیږي کاغه طواف دی او قصائد او کمینا دی او عرفات دی او مزدلفه دی او هغه ټول په مکه معظمه کې دي وګور دي مکه نوم نه یوسف زی نو د مدینه سرکار ته په زمانه خط ورکړ چې پلاني السلام کو ځانو مې پلاني السلام اول ته کې دفتر کې ناستل یا خدای دا ولې دا عقیده جوړه شوې ده د خلکو ادي نه واته आवाजونه کوي او کتا وی چې الله وایا نو سکی په دې باندې دا شرک خدا ابو جهل نو ابو جهل خدا کا شرکو چې مونږه د الله عبادت کو د الله بندگی کو او چې سوال کو نو په وسیله کې وتا پیغمبران لات منات عزا حبل
دا پیش کو چې الله د دې په خاطر زمونږ دا کار وکړي. دا د ابو جهل شرکو مونږه اشاعت ته ځکه یو جماعت وایو په دنیا کې چې دا حق دی، ځکه چې څومره ګورو نو یو جماعت بغیر د دین نه د شرک نه او د بدعت نه خالی نه دی. ولې ته وګوره د ټولو عقیده دا ده چې په ذوات فاضله سره سوال وی جایز دی. وای دا خو د ابو جهل عقیده وه. سورۃ یونس وګوره 3 آیات چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله سبحانه وتعالى ما یشرکون. بدبخت سورۃ زمر وګوره 3 آیات او سورۃ الف لام میم سجده وګوره ولم يكن له كفوا احد. الله سره برابر نشته دی په هیڅ یو صفت د صفات د اولوهیت کې، نه بل څوک غیب دان شته، نه بل څوک کارساز شته، نه بل څوک حاجت روا شته، نه بل څوک د چا سوال قبولول شي، او نه بل چا له څوک مال ورکول شي، نه اولاد ورکول شي، نه نظر ورکول شي، او نه ګزن لري کول شي، او نه دا بس یو الله دی. ولم يكن له كفوا احد. او سره برابرۍ څوک نشته دی. هل تعلم له سميا. او د دین خواړو څوک خالی نه دي چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی دا نوې بدعت څخه بدعت مونږ یو لري کو نو لس نور پیدا کی. ځکه دا عقیده د صحابه او نو د تابعین او نو د خیر القرون نو د ائمه په وخت کې نو دا خو چې ډېر وروسته اوس پیدا شوې ده. تقریبا 100 کال به هم نه کېږي دا چا نه ویلي چې پیغمبر په قبر کې حیات ته په حیات دنیوي سره او دا وخت نه دی. مونږ به د هغې دپاره 12 آیاتونه پیش کوو چې په هغې کې د پیغمبر د موت ذکر دی، یا عبارتن یا دلالتن یا اشارتن یا اقتضاءن، او دا 4 واړه قطعیات دي. مونږ په اصولو کې وایو که نه 4 واړه قطعیات دي. حدیث سره څه دلیل دی؟ بس هیڅ دلیل نشته. وجدنا علیه آباءنا. دا به کې نوې عقیده راغله پیغمبر. او دا په ټولو بدعاتو کې ډېر قبیح بدعت دی دا. ولم يكن له كفوا احد. ولې دا خو یو د الله صفت دی چې الحي القیوم، فالله باندې موت ناراضي همیشه ژوند دی. وتوکل علی الحي الذي لا يموت. هغه چا اعتماد کوه چې هغه باندې موت ناراضي، هغه یو الله دی. نو دینه څوک خالی شته دی. یزي ته سوچ کوئ که نه شیخ غلام حبیب رحمه الله به وی زه د شپې خوب نه کوم، سوچ کوم په دې مسله کې. نو سوچ کوئ نه، او دا سوچ کوئ چې د دین کتابي نو هغې لخت د مسلمانانو نومونه ږدي، نوم ږدي که د هندوانو کتاب یې کړی دی نو نوم یې ویله محمد یې ایښی دی. ولې اسلامي نوم نه محمد خو د هند نه دی. پخوا به توره چا چوړوله نو هغې ته به سیف محمد وي. او شاعر پکې ووي که نه اذا كانت الهجاء وانشقت العصا. کله چې خبره ګرمه شوه او اتفاق او صلح ونه شوه نو فحسبک والضحاک سیف مهند. نو موږ خو مهند د تورې نوم اورېدلی و، خو موږ د کتاب نوم نه اورېدلی. مسلمانه تا هغه په نصاب کې داخل که قرآن پکې نشته، قرآن پکې نشته، نه په نصاب کې شته، نه چېرته یو پیریډ ورکړی دی او که ورکوي نو هغه استاد لی ورکوي چې هغه عاجز غازو ډېری کې یو ملا و تاسو به خفه کېږئ چېرته چې استاد به یې خو نو هغه ټول عمر مرحه و هدایت النحوه، مرحه و هدایت النحوه.
اچ عثمان زو تراغه نو شیخ الحدیث شو ها ها بس دا یو وایو بل به مخې کال ته پرېږدو او هغه په احنافو کې او د امام اوتا قائل چا ورته وي ته د امام ابو حنیفه هغه وی د بابا نه مجبور یم بابا سو ابن کثیر یې یادو هغه په سورۃ روم کې ډېر بلا وتر را جمع کړی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وایا پناه غواړم پر رب د سبا یا الله خزانه رااله مسله رااله شرونه ډیر دي ډېرې فتنې دي نو پناه غواړم په هغه رب چې هغه رڼا راولي هغه سبا راخیږي د شر د هغې مخلوقات نه چې پیدا کړي دي او د شر د تیارې نه کله چې دا کامله شي پوره شي او د شر د هغې نفوسو نه چې پوکي وایي پوکي کوي په غوټو کې سحر او جادو کوي نفاسات علامه ابن قیم وایي مراد ترې نفوس دي ځکه هغه په نبي علیه السلام چې شوی و هغه وایي زنانو نو کړی لبید کړی و نو ځکه نفاسات دلته کې موصوف هغه نفوس دي دا معنا عام هم ده ډېره قرآن همیشه دپاره عموم کوي چا پورې خاص نه او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد شروع کي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس وایا پناه غواړم په رب د مخلوقات بادشاہ د مخلوقات مددگار د مخلوقات من شر الوسواس د شر د هغه یو شرینه چې هغه داسې کوي چې ستړی کېږي نه وسواس تکرار دی پکې تضعیف دی پکې نه ستړی کېږي الخناس وسوسې چې خو پټ وسوسې د داسې دشمن نه ځان نشي خلاصولی چې شرغشي کې ناستې پټي چې ښکارئ نو الله به ورسره څوکې ښه دا په موږ د الله ډېر لوی امتحان دی خناس او خناس په دې بندیانو کې مشته دی خو مړه دي بدعتیان چې کوم دی به شیخ القرآن تقریر وکړو نو د هغه بلاړ نو دوی به رالو نو بیان به یې شروع کړو چې چېرته لاړو مناظرې نه وتښتېدو وګوره خناس څخه لکه څه وختي نه راتلي چې هغه و دلته کله به مخکې راله کله به وروستو راله خناس دې الذي يوسوس في صدور الناس دا هغه خناس دی چې وسوسې چې په سینو د خلقو کې کومو خلقو کې دوه قسمه خلقو کې مؤمنانو ته وسوسې چې هغه یو شانتي دي د نورو ته وسوسې چې هغې بل شانتي دي وی ورشئ پې او ګوره پلاني ځای کې درس شروع کړ پلاني ځای کې پلانې راوستی او تنظیم جوړ کړئ او پروګرام وکړئ مقرر شعله بیان راولئ وګوره د هغې ته وسوسې چې یوازې مونږ ته نه من الجنة والناس يوسوس في صدور الناس وسوسې چې په سینو د خلقو کې زړه ته خو نشي ورتلی که نه خو په اډه کې ناست دی د دې ځای نه میزایل ګلزاري ښه من الجنة والناس د پیریان نوم شته او د بندیان نوم شته دا دوه صورتونه دي دپاره چې الله زمونږ زړه ته خزانه توحید راله خو یریږو ځکه شیخ القرآن رحمه الله تعالی به وي چې ګټندوی یې ښه دی که ساتندوی ساتندوی ښه دی ګټه خو هر څوک وکړي خو ساتنه یې ډېره ګرانه ده نو یا الله موږ ستانه سوال کوو چې موږ سره دا توحید همیشه وساتئ او الله رب العزت تر مرګه پورې زموږ نه لرې نه کړي موږ په دې خزانه باندې ډېر خوشحاله یو او چې د چا د لاس نه موږ ته را رسېدلې ده
د هغوی په قبرونو باندې رحمتونه ووری د نور نه ډک کړي. واخر دعوانا الحمدلله.